چې دا کله داسې و چې چا به وویل رښتیا دا کله داسې و چې چا به وویل رښتیا هغه به په څو ورځو کې په دار پاتې کېده. او مننه. السلام علیکم. مینا احترامات ټولو ملګرو ته. صدر صاحب اجازه ده څو شعرونه دي فقط چې چا وران کړو پېښور او چا سېزلی د کابل. چا وران کړو پېښور او چا سېزلی د کابل یو څوک به د دې پېښې ذمهوار پاتې کېده. او شعر ده چې دا کله داسې و چې چا به وویل رښتیا دا کله داسې و چې چا به وویل رښتیا هغه به په څو ورځو کې په دار پاتې کېده. او مننه. شعر ده چې یادونه به مې ستا په پنډو پنډو ګرځول یادونه به مې ستا په پنډو پنډو ګرځول خو زړه به رانه تل په نیمه لار پاتې کېده. له ما نه د وختونو سره تلل نه و پوره له ما نه د یو ښکلي انتظار پاتې کېده. شعر ده چې رښتیا یې چې ویل داسې به خامخا کېدل ساغر به ستا نظر کې ګنهګار پاتې کېده. مننه.